الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، ستاسو په حضور کې ما د قرآن کریم یو مختصر سورة العصر تلاوت کړي او د هغې په ضمن کې مې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د یو حدیث مبارک روایت پیش کړي. د قرآن کریم د سورت مبارکی او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حدیث مبارکی انسانان یو اهم ذمہواری ته متوجه سوي دي او انسانانو ته د خپل زندګۍ د یو اهم ذمہواری احساس الله تعالی ورکړی دی. هغه ذمہواری داسې ده چې هغې د ټولې انساني معاشره د کامیاب زندګۍ تیرولو دپاره بنیادی عمل او بنیادی لار ده چې په کوم عصر کې په مسلمانانو کې دغه ذمہواری او دغه ذمہواری احساس بیا خو د انساني معاشره ډېرې کامیاب او ډېرې خوشحاله ورځي. لیکن چې کله د مسلمانانو د خپلې ذمہواری سره غفلت راسی او هغې د خپلې ذمہواری احساس د دماغ لرې کی، بیا خو هغه وخت کې انساني معاشره ډېره ستړې او انساني معاشره په ډېره خساره او په نقصان کې رواني او انساني معاشره د هلاکت او د بربادۍ انجام ته ځان رسوي. زه د هغې ذمہواری پیښولو څخه مخکې یو ځل د قرآن کریم د دې صورت ترجمه کوم. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے والعصر زما دی پا زمانہ باندې قسم دی. اللہ تعالیٰ چې په کوم شي باندې قسم خوري د هغې مقصد دا نه چې اللہ تعالیٰ انسانانو ته د یو شي یقین ورکوي. لکه ما او تا چې کله قسمونه خورو او قسمونه خلکو ته اخلو نو زما او ستا مقصد دا چې د دې سړي پر دې خبره باندې یقین نه جوړ سي. الله تعالی چې په کوم شي باندې قسم خوري هغه شی مقسم به دی او د دې مقسم به عظمت الله تعالی ښکاره کوي. نو الله تعالی زمانه باندې قسم خوري، د دې دا معنا چې زمانه ډیره عظیم شی ده. زمانه د انساني زندګۍ یو معیار دی او زمانه د انساني زندګۍ دپاره یو ډیر عظیم نعمت دی چې د کم چا سره د خپل زمانه او د خپل عمر قدر سره هغه پر اصول باندې ولګي، هغه د آخرت د تیاری د پاره ولګي، بیا خو به د هغه انجام په آخرت کې ډیر کامیاب او ډیر خوشاله وي. او چې د کم چا سره د خپل زمانه او د خپل عمر قدر نه ور سره او هغه اسی په لوبالیو په غفلت
او فدغسی بیکاره کارو باندې ځینې ضایع سي نو بیا خو د مرګ بعد د هغې دپاره د افسوس د هغې دپاره د ارمان د هغې دپاره د دې بغیر نور څه نه وي. نو بعضې مفسرین وایي چې عصر زمانې ته وایي والعصر الله وایي زما دې په زمانه باندې قسم وي. بعضې مفسرین بیا وایي چې نه عصر د مازدیګر وخت ته ویل کېږي الله تعالی د مازدیګر په وخت باندې قسم خوري او د مازدیګر وخت په ډیرو وختو کې ډیر اهم وخت دی. الله تعالی قرآن کریم کې په دوه اوقاتو باندې قسم خوړلی دی. یوې د فجر د سهار په وخت باندې قسم خوړلی دی والفجر ولیال عشر، او کله د مازدیګر په وخت باندې قسم خوړلی دی والعصر زما دې په مازدیګر باندې قسم وي. او مفسرینو دا لیکلی دي چې سهار او مازدیګر دواړه دا په وختونو کې ډیر اهم اوقات دي، ځکه دا هغه اوقات دي چې دا مجمع الملائکه دي. د سهار په لمانځه کې د ملائکو ډیره غټه اجتماعي او د مازدیګر په وخت کې د ملائکو ډیره غټه اجتماعي. د ورځې چې د دې زمانه او د دې معاشره د انتظام سنبالولو د پاره کومې ملائکې راځي هغې روزانه خپله وظیفه ادا کوي او د مازدیګر په وخت کې هغې د الله عرش رسیږي او د ورځې ټوله ډیوټي او د ورځې ټوله رپورټ الله تعالی ته مازدیګر پیښوي. هغې د ورځې کله روانېږي د مازدیګر په لمانځه کې شریکې سي د هغې څه وروسته بیا د الله عرش ته ځان روانې سي. د شپې د انتظام سنبالولو دپاره چې کومې ملایکې راځي نو هغې هم ځان د مازدیګر لمانځه له رارسوي. نو د مازدیګر په لمانځه کې د ورځې ملایکې هم شریکي او د شپې د راتګ چې کوم د شپې نظم سنبالوي هغه ملایکې هم شریکي. نو ځکه د مازدیګر وخت د مجمع الملایکه دی، د مازدیګر په جماعت کې ډېرې ملایکې حاضري. او دویم مجمع الملائکه وخت چې دی هغه د سهار وخت. د شپې چې کومې ملائکې ډیوټي ادا کی او سهار رپورټ ته الله تعالی عرش ته پیښوي نو هغې چې روانېږي د سهار په لمانځه کې شرکت کوي بیا روانېږي. د ورځې دپاره چې کومې ملائکې راځي هغه ملائکې چې هغې د سهار لمانځه له ځان را رسوي چې کله د سهار په لمانځه کې شرکت وکړي بیا د ورځې خپله ډیوټي روانوي پر مځکه باندې. نو د سهار وخت او د مازدیګر وخت دا علماء لیکلي دي، مفسرینو لیکلي دي چې دا په ټولو اوقاتو کې درانه وختونه دي. ځکه دې کې د ورځې ملائکې هم شریکې دي، د شپې ملائکې هم شریکې دي. او چې کله ملائکې د الله تعالی دربار ته رپورټ پیښوي نو الله تعالی د یو بنده متعلق پوښتنه کوي چې دا بنده څنګه عمل کوي. نو هغه ملائکې ورته وایي چې کله بنده د سهار او د مازدیګر په جماعت کې شریکي نو هغه ملائکې الله ته وایي الله چې موږ بره هم په مسجد کې پر جماعت ولاړو او چې موږ رخصت راخستی هم په مسجد کې پر جماعت ولاړو. بیا د هغه سړي ډېر بهترین رپورټ د الله تعالی حضور ته پیښیږي چې کم سړی همیشه د سهار او د مازدیګر په اوقاتو کې شراکت لري. او غالبا یو روایت کې راځي حضرت عزرائیل علیه السلام چې کله د زکندن پر وخت باندې د سړي روح اخلي نو بیا حضرت عزرائیل علیه السلام چې کم سړی په دې جماعتو کې ډېر لیدلی، د مازدیګر په جماعت کې ډېر لیدلی، د سهار په جماعت کې ډېر لیدلی، نو بیا حضرت عزرائیل علیه السلام هغې ته د کلمې تلقین په خپله ورکوي چې هغې کله کلمه نه وایي نو حضرت عزرائیل علیه السلام هغې ته کلمه ورښیي، بیا د هغې روح په داسې حالت کې د بدن څخه رخصت اخلي چې د ده په خوله کې د شهادت کلمه وي. لیکن عزرائیل علیه السلام کم نیک بخته ته د کلمې تلقین ورکوي هغه چاته ورکوي چې عزرائیل علیه السلام د ورځې کوم ارواحانو له راځي هغې د سهار لمانځه له راځي او مازدیګر چې رخصت اخلي نو د سهار په لمانځه کې هم عزرائیل علیه السلام دی په جومات کې ویني او د مازدیګر په لمانځه کې هم عزرائیل علیه السلام دی په جومات کې ویني نو بیا د زکندن پر حالت د سره ډېره د اسانۍ معامله کوي. نو د سهار وخت او د مازدیګر وخت ډېر اهم وخت دی. نو ځکه الله تعالی د مازدیګر په وخت باندې قسم خوري والعصر زما دی د مازدیګر په وخت باندې قسم. غالبا د ترمذی شریف روایت دی حضرت جریر ابن عبدالله البجلی رضی اللہ عنہ را نقل کئی
دوی کنا جلوسا عند النبی صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره په یو مجلس کې ناست د ماخستن وخت د حرم د دی کې سره ناست یو او غالبا د سورلسم شپه ده او سپوږمۍ پر دی اسمان پر فضا باندې ولاړه ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د سپوږمۍ ته وکتل برای سوال قل انکم تعرضون علی ربکم تاسو به رب ته داسې پیښیږئ رب به داسې درته حاضرې لکه دا سپوږمۍ فترونه کما ترون القمر لیلة البدر الله به داسې ووینئ د الله دیدار به داسې وکړئ لکه موږ چې نن موږ او تاسو چې نن د دې اسمان کې د سپوږمۍ دیدار په کوم شکل کوو بیا راتل فلا تضاموا فی رؤیته د الله په دید کې به شک نه پیدا کوئ څنګه به کوئ دغه دید به د چا نصیب کیږي د الله د دغه دید لایق او مستحق به په دې انسانانو کې څوک پیغمبر علیه السلام راتول فإن استطعتم ان لا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وقبل طلوعها فافعلوا کچیر ستاسو وس کیږي ستاسو طاقتي دوال منځونه درشم په اغل منځو کې چې کمزوري درسونس یو اغل منځ دی چې قبل غروب الشمس چې لمر نه لوېدلی دا لمونځ کیږي د مازدیګر لمونځ دی او بل اغل منځ دی چې لمر نه راختلی دا لمونځ کیږي چې د سهار لمونځ دی په دې دوه منځو کې کمزوري مه کوئ چې کم څوک دغه دوه منځونه په ښه شکل باندې کوي هغې به د الله تعالی دیدار داسې کوي لکه نن چې موږ او تاسو په اسمان پر فضا باندې د څوارلسم د سپوږمۍ دیدار په کوم شکل باندې کوو ثم قرأ د هغې څه وروسته پیغمبر د آخرت ووایي فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ول تاسو تسبیحات وایاست عبادتونه کوئ او لمنځونه کوئ په هغه وخت کې چې لمر نه لوېدلی او په هغه وخت کې چې لمر نه راختلی چې لمر نه لوېدلی دا د مازدیګر لمونځ دی او چې لمر نه راختلی دا د سهار لمونځ دی او چې کوم څوک د سهار او د مازدیګر لمونځ په ښه طریقه سره کوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي هغه سړي ته به الله تعالی خپل دیدار داسې ورشریکوي لکه نن چې موږ ته د دې سپوږمۍ دیدار څومره اسانه دی ځکه زه دا وایم چې الله تعالی والعصر کله د مازدیګر په وخت باندې قسم بخوري الله تعالی ورته ان الانسان لفی خسر انسانیت ټول په خساره او په نقصان کې روان دی لیکن سلور صفات والا انسانان د خسارې څخه خلاص دي الا الذين امنوا یو هغه خلق دي چې ایمان ولري یو صفت پکې د ایمان د ټولو اعمالو بنیاد دی که د سړي سره ایمان نه بیا خو اعمال د سړي په شي که ایمان نه چې ټوله دنیا د اعمالو ډکه کې سړي ته وزره ګټه نه کوي بنیاد ایمان دی ایمان څه ته ویل کېږي اقرار باللسان و تصدیق بالقلب د الله پر وحدانیت د محمد رسول الله پر رسالت والبعث بعد الموت او د مرګ سورسته چې کوم حالات پر دې ټولو باندې عقیده ساتل په زړه کې دا منل او په ژبه د دې اقرار کول بس الا الذين امنوا وعملوا الصالحات دویم صفت چې د ایمان راوړلو سورسته ښه ژوندۍ روانه کی نیک اعمال کوي د ګناه سزا انکار د الله تعالی فرایض ادا کوي او ادا کوي او د پیغمبر پر سنن خپل ژوندۍ تیروي دریم صفت وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر او دا انسانان په خپل مابین کې د حق وینا سره کوي او دا انسانان په خپل مابین کې د صبر تلقین سره کوي د حق وینا سمعنا د حق وینا دا معنا چې د سړی پر ذمہ باندې کم فرایض دي د هغې فرایضو خبره ورته وکړه چې دا کار وکړه دا لمونځ دی دا روژه ده دا زکات دی دا فرض دی دا د الله تعالی حکم دی دا ادا کړي ته تواصل بالحق او تواصل بالصبر دا معنا چې د ګناه څخه راګرځولو دپاره ګوره په دې کار الله ناراضه کیږي دا کار ګناه ده دا د الله نافرماني ده په دې باندې ته د الله تعالی د نفرت سره د غضب لاندې کیږي نو دې کارو وصیت سره کول دې ته وایي تواصل بالصبر د دې خلاصه دا معنا چې سړی به ټوله انسانیت په خطر کې دی یو سلور صفات والا انسان خلاص دی یو به ایمان لري عمل به صالح او نیک وي
او دویم به امر بالمعروف وکي خلکو ته به ښه خبره کوي خلک به د دین خبرې ته متوجه کوي او تواصوا بالصبر او نهي عن المنکر وکي خلک به د ګناهونو سره ګرځي چې کله په معاشره کې دغه صفات ژوندي سو بیا معاشره د خسارې سو وته بیا معاشره د نقصان سو وته بیا د معاشره د تباہی او د هلاکت څخه خلاص سره چې کله انسانان مؤمنان سي په معاشره کې او چې کله انسانان زندگی په نیکو اعمالو کې روانه کی او انسانان په خپل مابین کې د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر وظیفه دا د خپل ځان ذمہواری وبولي بیا هغه معاشره الله نه تبا کوي بیا هغه معاشره الله نه هلاکوي بیا هغه معاشره د ستړو حالاتو سره الله تعالی نه مخامخ کوي لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم دا خبر کوي من را منکم منکرا یو سړی چې بد کار وویني فلیغیره بیده اول دې پلاس دا غیر روکتام کوي پلاس دې باندې چې دا کار نه وس دا و چاته ویل کیږي دا و حاکمانو ته ویل کیږي دا د کور مشرانو ته ویل کیږي دا و فلرانو ته ویل کیږي دا د کور د تور سپین مالکانو ته ویل کیږي چې ستاسو سره قوت ستاسو سره طاقت ستاسو سره زور ستاسو سره ډنډه ستا چې کله په معاشره کې یو څوک بیکاره کار کوي اولې په دې شکل وګرځو وإن لم يستطع که د ډنډې زور نه و طاقت نه و نو بیا خو فبلسانه علماء توای واعظین توای او نصیحت کوونکو انسانانو توای چې ستاسو سره که ډنډې و د حکومت زور نستا ژبه خو در سره د په ژبه باندې دا راوګرځول وإن لم يستطع که د ژبې د وینا طاقت هم نه و نو بیا په بقلبه کم سے کم نیت خور باندې بد کا په زړه کې خو نفرت ځینې وکړه او خدا نه خواسته که هغه په بد کار اخته او ته هلته ورسره ناست وې او شنې او تورې دې ورسره خوړلې او د هغې سره د مبارکۍ ورکولې او د هغې سره دې په خوشحالۍ کې ځان شریک بالی د هغې د دې بد کار په خاطر دې پر دې تندي باندې غوټه لا نه پیدا کېدله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي دا نفرت چې ځینې کوي دا نو ایمان ضعیفه دی د دې څه دا خطره ده که د نفرت نه جنګوسو خدا نه خواسته داسې نه چې ضعیف ایمان هم د سړي سره نه نو ان لم يستطع فبلسانه کده ژبې طاقت نو نو فبقلبه بیا به نفرت په زړه کې ځینکې وذلک اضعف الایمان دا نو هغه د ټولو څه کمزورې درجه د ایمان ده نو د دې قران کریم د دې آیات او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حدیث مبارک د دې ټولو خلاصه دا ده چې د انساني معاشره یو اهم ذمہواری دا ده چې په خپل مابین کې به امر بالمعروف سره کوي خلک به شو کارو ته سره رابولي چې د الله د طرفه پر انسان باندې کم ذمہواری الله یې شیدا د فرایض په شکل د واجبات په شکل او د رقم د شي زندګۍ تیرولو په شکل اولنې بسړې د خلکو ته د دې خبره کوي چې دا کار وکړي دا فرض دی دا واجب دی دا ضروری دی او دا ستاسو مسؤلیت دی دا ستاسو ذمہواری ده او دویم به نهي عن المنکر سړی کوي که په کور کې که په محل کې که په قریبانو کې که یو څوک په ګناه باندې اخته وي کم سے کم هغې ته به اول به په لاس تر لاس نه سي که د لاس نیولو طاقت در سره و که د لاس نیولو طاقت نه و در سره بیا به په ژبه ورته وایه چې دا بد کار دی او که د ژبې طاقت نه و بیا به نور سره کښېني نفرت به ځینې کوي نو امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا د دې امت ذمہواری ده چې په کم عصر کې امت د خپل ذمہواری ادا کړې ده بیا خو اسلامی معاشره انسانی معاشره هغه ډیره آباده ډیره خوشاله او ډیره دیندار او ډیره د سکون او د عدل او د انصاف معاشره ګرځېدلې ده تاسو تیر تاریخونه وګورئ چې کله دا صفت په انسانانو کې ژوندی و بیا انسانانو څومره ښه زندگی په دې معاشره کې درلوده بیا د مسلمان کم همت د مسلمان کم عزت بیا د مسلمان د نامه اوریدلو سبا لري قومونه هغې به په خپلو وطنو کې په بلګ اخته و بیا به د مسلمان شعار دا و چې کومې علاقې له به رالی اما الفتح و اما الشهاده یا به هغې د علاقه در خپلو قبضې لاندې کوي یا به د قبر دلې جوړېږي بیا د مسلمان په ځین کې درېیمه لار نه وه یا به زه دلته مرم دلې به مې قبر یا به زه د علاقه د اسلام په دین منور وم بس
دا هغه د عزت دورو، دا هغه د خوشحالی دورو، دا د مسلمان هغه د عدل او د انصاف دورو چې کم دور کې د مسلمان ذمہواری د اسلام ذمہواری د دین ذمہواری د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر ذمہواری انسانانو ادا کولې. لیکن د بد مرغه چې د مسلمانانو د زینو د فکرو سره خبره لري اسما نسوک د امر بالمعروف خبره تزړه شکي، نسوک نهی عن المنکر د خپل ځان ذمہواری بولی، نسوک چاته دا خبره کوي چې سړی ته ولې دا کوي، او نسوک چاته دا وایي چې سړی ته ولې دا نه کوي. د کور مشرم په غفلت کې دی، د حکومت حاکم هم په غفلت کې دی، د کلی مشرم په غفلت کې دی، د قوم د قبیلې سربراو خانم په غفلت کې دی. بیا خو معاشره تاسو نن ګورئ کومه ستړیا ده، معاشره څومره درفدره ده، معاشره څومره په خساره کې ده، معاشره څومره ستړې ده، او معاشره د کومو حالاتو سره مخامخ ده. یو ورځ به د بدامنۍ چیغې وال کېږي، یو ورځ به د ګرانۍ چیغې وال کېږي، یو ورځ به د کاختۍ چیغې وال کېږي، یو ورځ به د ګرمۍ چیغې وال کېږي، یو ورځ به د سیلابونو چیغې وال کېږي، یو ورځ به د زلزلو چیغې وال کېږي، یو ورځ به د نورو افتو چیغې وال کېږي. دا به د معاشرې دغه حالات دي، ځکه د معاشرې انسانان په دغه حالاتو کې راغلل. د هغې څه د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر ذمہواری د مابین ووتله. او چې کله دغه معاشره د خلکو سره دغه ذمہواری فاته سي، بیا الله تعالی معاشره باندې عذاب ضرور راولي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی، بنی اسرائیل کې یو قوم باندې الله تعالی دا هلاکت فیصله وکړه. قوم ډیر نافرمانه دی، د الله تعالی حکمونه ماتوي، د الله تعالی په نافرمانی کې د قوم زندگی تیریږي. نو الله تعالی هغه قوم باندې د هلاکت فیصله او ملائکه دې ته امر کوي چې تاسو به دا قوم پر دې بل باندې راوړوي. حضرت جبرائیل علیه السلام ته الله تعالی 600 وزر ورک، 2 وزر چې به سره وغړل د دې ټول اسمان په ځابې نیول، او دا غي په وزر کې دومره طاقت چې صرف د وزر په یو بونه به د ګرد وطن وای، د ګرد وطن و پر دې بل خوښت. نو الله تعالی دا فیصله وکړه چې دا قوم نور د مځکې پر مخ د استوګنې لایق نه دی. نو ملائکه ته دا امر وکړي چې تاسو به د دې قوم د عذاب شکل لرئ، چې دا قوم به پړ مخ پر واړو. چې کله ملائکه د هغې د عذاب دپاره روانه سوې، د ملائکو سربراه حضرت جبرائیل علیه السلام دی. حضرت جبرائیل علیه السلام دستی د الله حضور کې خواست کوي، یا الله تا د دې قوم فیصله د عذاب وکړه چې پر دې قوم به د مځکه ټوله اوړي، او په دې کې د استثنا نه وکړه چې دا نه دا نه دا نه، بلکې ټوله به یک رنګ اوړي. ورته یا الله دې قوم کې یو سړی ما ته را معلوم دی چې هغې 40 کاله زندگی تیری، 50 کاله زندگی تیری، 40 کاله ستا د امر نافرمانی د سترګو د رفت مقدار نه ده کړې. هغه ټوله زندگی په مسجد او په عبادت خانه کې تیره کړې ده، هغه ټوله زندگی په عبادت کې تیره کړې ده، هغه ټوله زندگی ستا په فرمانبرداري او په نیکه زندگی کې تیره کړې ده. یا الله هغې باندې بیا څنګه مځکه اوړي، هغې خو په دې قوم کې اوسېږي. الله تعالی دستی حضرت جبرائیل علیه السلام ته وایي ورسه پر قوم باندې مځکه واړو، پړ مخې خو هغه به هم کې واوړي. ورته ګوره دا سړی زمانم چې دا نیک و عابد سړی او په عبادت یې زندگی تیروله، لیکن دا قوم چې څومره نافرمانی کوله او دا قوم چې څومره په بېدیني کې زندگی تیروله، د دې سړي پر تندي باندې د بدنیتۍ غوټه لا نه پیدا کېده، او د دې سړي په زړه کې د دې قوم څخه نفرت نه پیدا کېدی چې کله به هغوی نافرمانی کوله، دی بورتلی د هغوی سره به خوراکونه کول، دی بورتلی هغو ته به مبارکۍ ورکولې، دی بورتلی د هغوی په محفلو کې به د هغوی په خوشحالیو کې ورسره شریک پاتې کېدی. د لاس طاقت کې نه و، د ژبې طاقت خو و، کې د ژبې طاقت نه و، کم سے کم د بدنیتۍ طاقت خو و چې نیت یې ورباندې بد کړی و. لیکن دې سړي په دې 40 کاله کې پر دې قوم باندې نیت نه کوي بد، دغه سړی د دې قوم سره په دې جرم کې برابر شریک دی. بیا که پر دې قوم باندې د مځکه اوړي، پر دې سړي باندې هم د مځکه اوړي. ځکه امر بالمعروف دا د انسانیت و ذمہواری ده.
کچیر سړی هر څومره نیک انساني، که سړی په خپل هر څومره لمونځګزاري، که سړی په خپل ټوله زندگی په سپیاول کې په تکبیر الله باندې لمونځو کې، لیکن چې کله انسانان وشه کار ته راونه بولي، چې کله د انسانانو د بد کار څخه مخنیوی ونه کړي، بیا کچیر پر معاشره باندې عذاب رالی، بیا لکه پر عامو ګناهګارانو چې عذاب رالی، بیا دا سړی په خپل په جرم کې ورسره شریک دی، بیا به د عذاب دا سړی ملا نه کېږي که هر څومره نیک انسان دی. ځکه الله تعالی قرآن کریم کې څه وایي؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الله تعالی وایي تاسو د هغه فتنې او د عذاب څخه وګورئ، ځان وګورئ چې هغه فتنه او عذاب د ظالمانو سره خاص کار نه لري چې پر ظالمانو راځي. ظلم به یو چند ظالمانو کې، لیکن د هغه فتنې سزا، د هغه عذاب شکل هغه پر ټوله معاشره باندې راځي. او دا ښکاره خبره ده چې د ټولي معاشره انسانان غفلتو کې، او هغه انسانان چې ظالمان دي هغه در لاس نه ونسي، که د هغې په خاطر باندې عذاب راځي، بیا هغې وچو ناوده نه ګوري، بیا هغې دیندار او بېدینه نه ګوري، بیا هغه عذاب نارینه او زنانه نه ګوري، بیا هغه عذاب مشر او ماشوم نه ګوري، بیا عذاب په ټولو قوم باندې راځي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام حدیث را نقل کوي، غالبا ابن ماجه را نقل کړی دی، چې کله په قوم کې چند کسان یو څو خبرې روانې کی، او د قوم دا نور انسانان هغه خلق در دې لاس نه ونسي، بیا چې د هغې چند کسانو د عمل په خاطر چې کم عذاب راځي، دا به پر ټولو قوم باندې راځي. په هغې کې حضرت عبدالله ابن عمر اولنی دا شی را نقل کړی دی چې کله په قوم کې بې حیایي زیاته سي، د قوم نوجوان نسل په بې حیایي کې روان دی، د قوم زنانې په بې حیایي کې روانې دي، او د قوم بعض انسانان هغوی په بې حیا زندگی تیروي، نه کشران در لاس نسی، نه حکومت در لاس نسی، نه ملایان در لاس نسی، نه واعظان در لاس نه نسی، او نه بل څوک د هغوی ته دا خبره پر دماغ ورکوي چې ظالمه دا په کوم حالت کې زندگی تیروي. بیا به الله تعالی بیماری راولي، الله تعالی به ناجوړی راولي، او هغه ناجوړی بیا د هغه بې حیا انسانانو سره کار نه لري، بیا به هغه معاشري بیماری الله تعالی پر ټولو قوم باندې ږدي. بیا به داسې ناجوړی راځي چې د دوی پلرو نیکهګانو به د هغې نبونه نه یې اورېدلي، او بیا به ټول قوم په هغې کې پریشان او مبتلا وي. نن تاسو زموږ د معاشرې حالت وینئ، نن زما ستا نوی نسل په څه باندې اخته دی، هغې پلار نه پیژني، هغې مور نه پیژني، هغې صرف ټیک ټاک پیژني بس. نن زما ستا د فیسبوک پر صفحه باندې سره روان دي، نن زما ستا د واټساپ پر چینل باندې څه ښکاره کېږي، نن زما ستا د معاشرې نوی نسل سهار و ماښام څه ګوري د ټلیفون پر صفحه باندې. زما په الله قسم چې د هغې په لیدلو د انسان سترګې سوځي، د هغې په لیدلو د انسان حیا سوځي، د هغې په لیدلو د انسان غیرت او ایمان د سړي سره رخصتېږي. نن چې ستا نوی بچی د هغې د ځوانۍ زمانه ده، د هغې د جوش او د شهوت زمانه ده، چې کله دله دا بې حیا ټلیفون په لاس ورسي او دی پر دې سر باندې تک راکش کړي، چې بیا دی در کومه وخته په دې ټلیفون کې در کومه ځایه ځان رسوي، او بیا چې کله دی در 3 بجو در 4 بجو پر دې باندې شپه ووي، سهار بیا دی نه لمونځ پیژني، نه عبادت پیژني، نه راکښېنستل پیژني، نه تقدیري وخت پیژني، نه بل څه پیژني، نه بل څه پیژني. ستا هغې چې سهار راپورته سو د هغې حیا ختمه سوي، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي حیا چې ختمه سوه د سړي غیرت ختم سي، او لا غیرت لا ایمان لمن لا غیرت له، چې د کوم سړي غیرت ختم سي په هغې کې ایمان هم بر ختم سي. نه د پلار سره احساس تا چې زه د خپل بچی در لاس ونسم، نه د قوم د مشر سره احساس تا، نه د بوډۍ مور سره احساس تا، نه د مشر ورور سره احساس تا چې دا زما ورور په څه باندې اخته دی. چې کله عام د معاشرې انسانان غفلت کوي او هغې پر دې کار باندې نه راګرځي، هغې ته څه نه وایي، نو د دې غفلت سزا الله تعالی د ټولې معاشرې ته ورکوي، عذاب پر ټولو معاشره راځي. نن زما اوستا ناجوړی یو وایرس را باندې رالی، چا بول ډینګي وایرس دی، چا بول کرونا وایرس دی، ما ورته کوم حالت ورسول.
څوک وایي ډینګي وایرس دی، څوک وایي کانګو وایرس دی، څوک وایي ایډز دی، څوک وایي کرونا ده. دا زما او ستا پلرو نمونه دا اورېدلي وو. بیا تاسو ورسئ په دې هسپتالو کې اوس کمې بیماری دي، په داسې بیماریو باندې اخته دي چې ډاکټر صرف هغه آله د بدن لوړي چې د بیماری حد په معلوموي. که هغه ډاکټر بدن د سو مشته برته ډاکټر پر هغه ځای باندې ختم شي. نو چې کله په انساني معاشره کې بے حیايي ختم سي، بے حیايي راسي او حیا ختم سي او د معاشره انسانان د دې مخنیوي نه کوي، نو الله تعالی ټول معاشره ته عذاب ورکړي. او ولې ټول معاشره ته ورکړي؟ ځکه دې معاشره د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر وظیفه ختمه کړې ده. او د مرګ بعد چې دې معاشره ټول سزا وخوړله، د چا په وجه وخوړله؟ د 50 ظالمانو په وجه وخوړله. د مرګ بعد بیا د دې معاشره د ټولو تکلیف چې معاشره څومره تکلیف ولیدې، د دې ټولو سزا به په جهنم کې الله دې 50 ظالمان ته ورکړي. الله عادل ذات دی. الله داسې نه کوي چې د هغو د جرم سزا د معاشرې ته ورکړي. د هغو د جرم سزا نه ده، بلکې د معاشرې د خپل غفلت سزا ده چې ولې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پرېښود. لیکن و چې د هغه د بې حیایي په خاطر معاشرې ته سزا ورکول سوه، داسې نه ده چې هغوی ته نه بیا سزا. بیا د معاشرې چې په معاشره کې څومره تکلیف لیدلی دی، د دې ټوله تکلیف بدله الله تعالی د جهنم په عذابو کې د هغه ظالمانو د ذمې سره اخلي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہ وی چې کله په قوم کې په تجارانو کې خیانت ډیرس، الله تعالی هغه معاشره او خلق نور ته وی تاجر ظالم در لاس نه نس چې دا تاسو کوي، دکاندار در لاس نه نسی، هغه ذخیره اندوزی کوي، هغه پر خلکو باندې تکلیف راولي چې کله ګرمي زیاته سي، چې کله تنګي د یو شي زیاته سي، د هر شی هغه ذخیره کوي. ځکه د لسو هغې دا بدې اخیسته دی چې په 50 باندې خرڅوم، او دغه ذخیره اندوزي باندې خلک دی در لاس نه نس. نو چې کله په تجارانو کې خیانت ډیر سي، الله تعالی پر ټوله قوم باندې ظالم حاکم مسلط کی. او ولې مسلط کوي؟ ځکه دغه معاشره د امر بالمعروف غفلت وکړي او د نهي عن المنکر سره غفلت وکړي، او دا ظالم تاجر در لاس نه ونیوي، او نه په خوله باندې صورت ویل، نه پر هغې باندې نیت بد کړي. چې کله دانه الله تعالی دې ټول قوم ته سزا دا ورکړي چې بیا داسې حاکم الله پر مسلط کوي چې قلوبهم قلوب الذئاب ولسانهم احلى من السکر. بیا به زړونه د درندګانو وي، د هغه حاکم به چې ژبه به بیا در شکر وخوږوي چې ګایر ستا به دا عقیده سي چې در ټول انسانیت زما خیرخوا دغه دی، لیکن په حقیقت کې بستا د وینو تږی، په حقیقت کې بستا د مال تږی، په حقیقت کې بستا پر دین باندې حمله کوي، په حقیقت کې بستا پر ناموس او پر عزت باندې حمله کوي. داسې حاکمان برازي. ولې برازي؟ ځکه تجاران در لاس نه نیول کېږي. نن زما او ستا معاشره ده په ما او تا باندې سوي دي. نن زما او ستا تجار په کم شکل تجارت کوي ظالم، چې کله دی د بهاره څه شی راوړي، د هغه معیار په کم شکل دی ورکمي. چې کله دی میوه راوړي، د میوې کم حالت، چې کله دی جامه راوړي، د جامې کم حالت دی. هغې خو پرېږده چې دی د نورو ملکو څخه، چې یا دی د هندوستان څخه دواوې راوړي یا د بل ملک څخه راوړي، د هغې معیار په کم حد کې. ما دا اورېدلی دي چې هغه کافران ملکونه چې وده ته شی ور جوړوي، هغه وده ته حیران چې د دې سړي وجدان د کوم، دا خو انسان نه دی، دا خو حیوان دی، دا خو د انسانانو په صحت باندې بازی کوي. کله کله هغو سره دا وجدان ورسره وي، بره دې ظالم ته دا شی نه ور جوړوي، وایي دومره ظلم نسو کولی. لیکن د ده سره نه احساس تا، نه د ده سره فکر ستا چې ګورې په کال کې به یو ځل حج لم دی رواني، چې ګورې په کال کې به اکثر المنځونه په حرم کې هم دی کی. لیکن دلته د ده د تجارت دغه حال دی، دلته د ده د سوداګرۍ دغه حال دی، دلته د ده د دکاندارۍ دغه حال دی. یو څو ورځې مخکې پر واټساپ باندې یو خبر راغلی، په دې عمل کې یو ځای د شرابو پر کارخانه باندې چاپه وول سوه چې په هغې کې شراب جوړېدل. چې کله د مالک پوښتنه وسوه، مالک یې چیرې دی؟ مالک یې حج ته تللی دی. مالک یې د حج په سفر کې او دلته د شراب پر کارخانه باندې حکومت چاپه ووله او حکومت شرابو کارخانه ونیوله. نو دغه زما او ستا تجاران دي، او دغه زما او ستا هغه د امت سرمایه‌داران دي
چې کله څوک در لاس نه نسی دغه تاجر شرع معلوم دی چې در ټولو ظالم دی چې کله د زوی واده بیا د ټولو د مخه ځکې ناست چې کله په کور کې د مبارکۍ پروګرام بیا د ټولو د مخه زور زغله نه بیا خو د دې تاجر د دغه خیانت په خاطر چې کله الله تعالی ټول قوم ته سزا ورکړي هغه سزا سره نه زه خلاص یم نه ته خلاص یې دغې زنانې سره نه نارینه خلاص نه زنانه خلاص دی دغې زنانې سره نه مشر خلاص دی نه کشر خلاص دی بیا به الله تعالی دغه ظالمان زما او ستا پر سر مسلط کوي ګلاوو چې مې پر سر ناست چې د ټول مسلمان ملت نمائندګي کوي لیکن د دې ظالم په الله قسم که سوره اخلاص لا زده دی چې قل ولا څنګه ویل کیږي دا نه په لمانځه باندې پوهېږي دا نه د یو قوم په همدردي باندې پوهېږي دې باندې نه د قوم بغاره معلومیږي دا نه د قوم د چغې پروا لري د دې زړه ډبره دی او د دې زړه د یو لیوو درنده دی نور څه دی نه پېژني دا زما او ستا پر سر باندې مسلط دی ولې مسلط سو ځکه زما او ستا تجارانو خیانت کاوه او چې خیانت باندې ما او تا تاجر در لاس نه نیوی نه مې په خوله ورته ویل الله تعالی دا زما او ستا د کوتاهۍ سزا ټولو معاشره ته ورکړه لیکن زه دا ښکاره خبره کوم چې ټوله معاشره په څومره عذاب کې زندگی تیروي په الله دې مې قسم د دې ټولې معاشرې سزا د قیامت په میدان کې دغه خائن تاجر ته الله تعالی ورکړي چې دی کپڑا مال غلط راوړي دی دوا هم مال غلط راوړي دی ایکسپایر ماته په غیر ایکسپایر باندې تیری دی زما په صحت باندې بازی کی دی زما په دولت باندې بازی کی دی زما د بچانو په زندگی باندې بازی کی او دی زما پر صحت او زما د بچانو پر صحت خرابولو باندې خپل خزانه ډکې خپل جیبونه ډکې او خپل بنګونه ډکې الله عادل ساته الله تعالی فمن يعمل مثقال ذره الله تعالی د یوې مثقال ذره حساب کوي بیا چې دغه معاشره په کوم زندگی کې په کوم تکلیف کې اخته ده د تکلیف د چا د وجه سره غله دی دغه تاجر د وجه سره غله دی بیا د دې ټوله تکلیف ذمہواری هغه د قیامت او د جهنم په کندو کې الله تعالی د دغه تاجر د زندگی څخه بیا پورته کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کله د قوم مالداران زکات بند کی الله تعالی پر قوم باندې کاختی راوړي خلکو داسې نه دی چې د الله تعالی دریابونه کم دي د مځکې چې څومره کره ده پر دې باندې 3 پیسه د اوبه ولاړې دي 1 پیسه د څو غونډۍ دي چې ما او ته په زندګي پر کوو نو هغه دریابونه اوس هم ډک دي د الله نظام کمزوری سوی نه دی د الله تعالی د انسانانو حالات هغې ګوري د هغې په خاطر د انسانانو باندې کاختی راولي چې کله مالدار ظالم زکات نه ادا کوي زکات د الله حق دی زه دې ته حیران یم د ظالم دومره د حرص ډیر دی زکات الله تعالی د دسه څومره غواړي یو ور په ځین غواړي یو ور په الته ځین غواړي چې نه دیر شو د تور پاتس چې کله دته نه دیر شو پاته نسی الله د یو نه ځین غواړي لیکن دا ظالم په غنه دیر شو باندې نه مړیږي د غوی تقاضام کوي چې دم را پاتس نو چې کله د قوم مالداران زکات کم کی نبی الله تعالی پر ټول قوم باندې او عام خلق دی مالداران ظالمان در لاس نه نس چې د الله حق ولې نه ادا کوي زما په مخ کې اوس ډیر خلک دی حتی رسیدلی دي پر دې ګناه باندې دومره جری او جرأتمند دی د پښکارا باندې و یاره زکات و چا ادا کړی ای ظالم می ورکوه زکات ګناه خو ګوله جرأت او دلاوري مکوه او چې کله سړی پر ګناه باندې جرأت او دلاوري کوي دا هغه خطرناک ګناه ده چې پر حالت د زکندن کله کله الله تعالی انسان د ایمان څخه محروم کوي چې سړی پر ګناه باندې جرأت کوي او پر ګناه باندې دلاوري کوي او په جرأت باندې لاس وغورځوي یاره زکات و چا ورکړی زه دا ورته وایم ښکاره خبر ورته کوم که مالدار دی که سرمایه‌دار دی که مشر دی که کشر دی که حاجی دی که صوفي دی چې زکات نه ورکوي دا سړی د لمونځ هم نه کوي ځکه د دې سړي لمونځ 1000 ګټه نه لري الله تعالی قرآن کریم کې اقیموا الصلاة و آتوا الزکات لیکلی دي حضرت عبدالله ابن مسعود وای دا دواړه الله تعالی سره تړلې دي چې کم څوک زکات نه ادا کوي دا غي لمونځ نستا چې کم څوک لمونځ نه کوي دا غي زکات نستا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث دی د زکندن پر حالت باندې انسان د 2 خبرو ډیر ارمان لري او هغه به دومره افسوس ولري د دغه عقیده چې بس
د روح ختلو سبا زیات د سره د افسوس ډیر غم. یو به هغه سړی د محزکندن پر حالت باندې ډیر غم او افسوس کوي چې هغې د زکات کمزوري کړي، ورپاته وچاته سوه، وخوړله چا، څوک یې آبادیږي او څوک میلې و تماشې کې کوي، حساب یې د چا سره کیږي. نو چې کم سړی پر زکات کې ډیره کمزوري کړي، پر حالت د زکندن به د دې ډیر افسوس وویني چې کاش هغه زکات خو مې ادا کړی وی. او دویم هغه سړی چې حج ور باندې فرض وي په حلو بانو باندې وشاته کوي، کله وایي زما مشران ورونه ناست، کله وایي زه حج ساتلی نسم. حج خو داسې دی لکه لمونځ دا خو فرض دی، دا د ساتنې سره څه کار لري؟ حج خو فرض دی، دا نه معنا چې زما مشر ورور پاته دی نو زه به لمونځ نه کوم. د حج او د لمانځه د یوې ذرې فرق نشته. که فرض سو نو پر کشر هم فرض دی، پر مشر هم فرض دی، پر نارینه هم فرض کېدی شي، پر زنانه هم فرض کېدی شي، پر هر چا باندې فرض کېدی شي. چې فرض سو بیا په حلو بانو باندې ځنډول د سړي زندگی په ګناه کې روانوي. او چې کله په دغه حالت کې پر د باندې مرګ راس نو په حالت د زکندن به د ډېر ارمانو کې چې کاش هغه یو حج خو مې ادا کړی وی. زه دا وایم چې کله مالداران کمزوري کوي، هغې زکات نه ادا کوي، د هغې عام معاشرې خلک یې در لاس نه نیسي. او د عام معاشرې خلق د ظالم ته نه وایي چې ته ولې داسې کوي، او د عام معاشرې خلق د دې څه نفرت نه کوي، او بیا هم ورځي د ده په شادي کې شریک دی، د ده په غم کې شریک دی، بیا هم ورځي د ده پر سترخوان ناست دی، د ده نفقې خوري، بیا هم ورځي د ده سره په خندا کې دی، د ده سره په مبارکیو مجلسو کې دی. نو الله تعالی ټولې معاشرې ته سزا ورکوي. ولې معاشرې په امر بالمعروف او نهي عن المنکر کې کمزوري وکړه؟ معاشرې ته سزا الله تعالی د کاختیو په شکل ورکوي. لیکن دا امت چې څومره د دې کاختیو سره مخامخ سو د دې ظالم په خاطر، د دې ټول امت چې څومره تکلیف ولیدي، د دې تکلیفو بدله به الله تعالی د جهنم په کنده کې د دغه مالدار څخه اخلي چې کم مالدار زکات نه ادا کوي. ځکه دا تکلیف معاشرې د چا په وجه ولیدي، د د زکات نه ادا کولو په وجه ولیدي، بیا به دی د قیامت په میدان کې د دې ټول امت، د دې ټول قوم، د دې ټول انساني معاشرې سزا په جهنم کې خامخا کاټوي. حضرت عبدالله ابن مسعود وای، حضرت عبدالله ابن عمر هغې وایي په دریم څلرم شی به پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا ادا کوي چې کله په قوم کې وعده خلافي زیاته سي، قوم پر خپل وعدو باندې نزي، وعده خلافي زیاته سوه، درواغ زیات سو، دوکه زیاته سوه، خیانت زیات سو، دا ټول د وعده خلافۍ په زمانه کې راځي. نو بیا به الله تعالی د مسلمان ملت د اختیار واګې د نورو قومو په لاس ورکړي. بیا به مسلمان ملت داسې لکه د فراړه زګ، لکه د اوبو زګ، د اوبو زګ د خپل ځان اختیار نه لري چې اوبه یې پر کوم ازغلی دی ورسره ځغلي. بیا به د مسلمان حیثیت داسې لکه د فراړه کانۍ چې د اوبو پر مخ پرته وي، د فراړه کانۍ د خپل اختیار نه وي چې اوبه یې پر کومه باندې ځغلی، بیا به دی هغسې ورسره ځغلي. دا ولې؟ ځکه په دې قوم کې بعض انسانان درواغ وایي، دوکې کوي، وعده خلافۍ کوي، خیانت کوي، او دا نور انسانان یې در لاس نه نیسي. او دا نور انسانان دې ته نه وایي چې ظالمانو ولې داسې کوئ، ستاسو په خاطر به موږ ټول په عذاب کې مبتلا سو. نه په لاس در لاس نسی، نه په خوله باندې ورته وایي، نه نیت ور باندې بدوي، بلکې د هغو سره ناست دی لکه د بني اسرائیلو هغې چې یو پی به ګناهونه کوله، نور به ورسره اخته ولو، هغوی به خوشحالۍ ورسره کولې، چې عذاب راغلی ټول به سره تباه سو. نه بیا خو د دغه وعده خلافۍ د مرض اثر الله تعالی د ټولې معاشرې ته دغه ورکوي. د دې امر بالمعروف د فریښولو سزا الله د ټولې معاشرې ته دا ورکوي چې بیا به مسلمان ملت د یو شي د خپل اختیار نه لري. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عجیبه د حکمت ډکې خبرې کوي چې د هره خبره کوي د خدای په ذات قسم، لکه زموږ حالات چې پیغمبر په سترګو لیدلي. نن د مسلمان ملت اختیار د چا په لاس دی، د عربو اختیار د چا په لاس دی، د عجمو اختیار د چا په لاس دی، د تورو اختیار د چا په لاس دی، د سپینو اختیار د چا په لاس دی. نن هغه قومونه په مسلمان ملت کمې میلې او تماشې کوي، نن هغه قومونه مسلمان ملت لکه په اونګه کې ززیري کوټې
لیکن د مځکې پر مخ یو سړی دا غیرت نه لري، دا جرأت نه لري، یو حاکم برملا دا غږ لا نشي کولی، ځکه چې زما بادار زما څخه ناراضه کېږي. بس د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې ما او تا ظالمان یو. دغه ظالم چې وعده خلافي کوله او درواغ یې ویل، ما او تا ولې در لاس نه نیوی چې الله تعالی زما او ستا د دې عمل په خاطر ټولې معاشرې ته دا سزا راکړه چې واګې زما او ستا او بل ته په لاس ورکړي، او د چا د لاسه ورکړي؟ د ده د لاسه ورکړي. او دغه معاشره چې د بل په اختیار چلیږي، چې څومره سزا د معاشرې ولیدله او د دې ظالمو قومو د لاسه چې څومره ازار ولیدې، د دغه ازار سزا به الله تعالی په جهنم کې د دغه ظالم ساخي چې کوم وعده خلاف انسان دی. او معاشره کې ولې د حالات راځي؟ ځکه امر بالمعروف نسته، نهي عن المنکر نسته. آخرنۍ سزا چې کله د قوم فیصلې پیغمبر علیه السلام وي پر خانانو پر ملکانو، قرآن شاته وغورځېدی، عالم شاته وغورځېدی، دارالفتاء او فتوا شاته وغورځېدله، او د فقه مسله شاته وغورځېدله. هغې ته ګورې لانا د پلانکۍ قبیلې خان هغه دغه دی، هغه حالانکې هغه به په ټولو قوم وکانه زعیم القوم ارذلهم، هغه به د ټولو قبیلې ګناهګار انسان، هغه به د ټولې قبیلې ظالم انسان. تاسو ورسئ د هغې کورو ته مرکې په کوم شکل ناست دي، هغې به د ټولې قبیلې بېدینه سړی او بدعمله سړی وي، او خلک به ورزغلي پر هغې باندې به روغې کوي، او خلک به زارۍ ورته کوي، او خلک به دروازو ته ورته ناست او خلک شپې ورځې ورته تېروي. نه به څوک دا وایي چې زه خو مسلمان یم، زما فیصله خو قرآن کوي. نه به څوک دا وایي چې زه خو مسلمان یم، زما فیصله خو بشریت کوي. لیکن چې کله شریعت خلق پریږدي او فیصلې هغې پر نور پر نور انسانانو باندې شروع شي، الله دې او دا نور خلق د هغو څخه نفرت نه کړي چې ظالمه چې ستا او د ورور په مابین کې جګړه ده، ستا او د تربور په مابین کې جګړه ده، ستا او د ورور پر میراث باندې سره جګړه ده. میراث یو اسلامي حکم دی، راسه علماو له راسه، دارالفتاء له راسه، مسلې له راسه. لیکن دی بر الله څو غورځوي؟ شریعت چا منلی دی؟ په شریعت چا خلاصه کړی؟ زام دا اغه لاس غورځول دي، دا اغه وینا ده چې سړی پیغمبر علیه السلام کله سړی یو خبره وکړي یو کلمه ادا کړي ولا یلقا بها بالا، په زړه کې څه نه راوغورځېده. بخاری شریف روایت دی، یهوی بها فی جهنم ابعد ما بین المشرق والمغرب. د دې یوې خبرې په خاطر الله د جهنم د کندې ته وروغورځوي چې د هغې سر و فای دومره ځله لرې لکه مشرق و مغرب. ان العبد ليتكلم بكلمه من سخط الله، کله بنده یو خبره وکړي د الله د ناراضګۍ، ولا یلقا بها بالا، پسې کې نه رالي چې دا اوس ما څه وویل، لیکن یحوی بها فی جهنم ابعد ما بین المشرق والمغرب. الله د دې وی خبرې په خاطر د جهنم داسې کنده تور شوه کې لکه مشرق و مغرب. او چې دغه ظالم فیصله قرآن نه مني، شریعت نه مني، او دا نور خلق دې تر لاس نه نسی، نه په خوله باندې څه ورته وایي، نه نیت ور باندې بدوي، نو الله تعالی د دغه عمل سزا بره ټولې معاشرې ته ورکړي، او ټوله معاشره کې به قتلونه ډېرېږي، مرګونه به ډېرېږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الفاظ دی حرج به زیاتېږي. حرج څه ته وایي؟ القتل. قتل څنګه قتلونه به لا یدري القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل. قاتل به په دې نه پوهېږي چې دا پر زه پر څه باندې وژنم، د هغې قریبان به په دې نه پوهېږي چې زما هغې پر څه باندې مړ کړي. ستاسو چې کله په دې ښارو کې بم پټاوس او چې کوم څوک بم ایږدي هغه قاتل دی، چې په بم کې مړ شو هغه مقتول دی. ایا قاتل په دې پوهېږي چې په دې کې څوک مري او دې څه جرم کړی دی زه پر څه باندې وژنم؟ کم څوک چې په دې بم کې مړ شو د هغې قریبان په دې باندې پوهېږي چې زموږ هغې څه جرم کړی، زموږ هغې پر څه شو، خو هسې پر لار باندې تېرېدی کې والوتی. د پروند په ورځ کې په برایه شپه نه په وړمه شپه کې پر عامه لار باندې بسان را روان دي، خلک ورته ودرېدو او بسانو سره خلک را شوکو پر هغه روډ باندې ټوله وویشتو. په خدای قسم که نه ویشتونکي په دې پوهېږي چې دا موږ پر څه باندې وویشتو، نه د دې ویشتل سوو قریبان په دې پوهېږي چې زموږ هغې پر څه شي وویشتو. اوس دا قتلونه دا د څه وجې سره راځي؟ دا د دې وجې سره راځي چې د عام انسانان په معاشره کې ډېر خلک هغې شریعت و قرآن نه مني، هغې د اسلام حکم و فتوا نه مني، هغه فیصلې یا پر خانانو کې یا پر ملکانو باندې کوي، او نور خلک یې در لاس نه نسي.
او چې نور خلک یې در لاس نه نسی الله هغه ټولو خلکو ته الله تعالی دا سزا ورکړي ځکه دغه در لاس نه نیمول دا د خلکو ذمہواري او بکار دا دی چې دا خلک یې در لاس نیولي وای په ژبه ورته ویلي وای په خوله ورته ویلي چې ما او تا مسلمان یو زما او تا فیصله خو به پر دې باندې کېدله لیکن چې دا نور ته وای الله تعالی دې ټولې معاشرې ته سزا ورکړي لیکن ما درته الله عادل ذات دی الله منصف ذات دی او دا سینه ده چې د دې معاشرې سزا نو دغه سزي د دې معاشرې سزا د قیامت په میدان کې دغه څو ظالمانو ته الله بیا ورکړي د دې ټول معاشرې د تکلیف سزا په جهنم کې دغه ظالمانو ته ورکړي چې هغه قرآن نه مني هغه شریعت نه مني نه پر قرآن فیصله کوي نه پر شریعت باندې فیصله کوي هغه پر نور خلکو باندې کوي او دغه عمل سزا به بیا د دې ټول معاشرې د تکلیفونو سزا به الله دوی ته ورکړي نو زه دا وایم چې مسلمانانو اهم وظیفه دا ده چې امر بالمعروف خلق شو کارو ترابلل او نهي عن المنکر خلق د بدو کارو سمن کول دا د مسلمان ملت ذمہواری ده چې کله دغه ذمہواری مسلمان ملت ادا کوله نبی هغه مسلمان د اسلام او د مسلمانانو معاشره ډیره خوشاله معاشره و ډیره د عدل او د انصاف او د آبادی ډکه معاشره و لیکن چې دغه عمل د مسلمانانو د زندګۍ څخه ختم شو بیا خو الله تعالی معاشره ستړې کړه بیا معاشره درفدر ده بیا معاشره فضیلت کې روانه ده بیا معاشره په ستړیا کې روانه ده بیا د تباہی او د هلاکت پر طرف روانه ده نو د امر بالمعروف اوله شعبه هغه دا ده چې په لاس باندې به سړی راګرځي زور به ورسره کوي که د زور او طاقت در سره او دا شعبه او دا شعبه د چا ذمہواری ده دا د کور د مشر د سپین ږیري ذمہواری ده چې کله دی په کور کې د شادۍ حالت دی او په کور کې د خوشحالۍ حالت دی او په کور کې د زوی واده دی او په کور کې د لور واده دی بیا د ایمان امتحان اخیستل کیږي په دې وخت کې کدی د خپل کورنۍ د بيدینۍ سره گرفت نو کې نه راوګرځي بیا که زر واره حاجی دی که صوفي دی که لمنځګزاره دی بیا په دغه ګناهونو کې په دغه بد عملیو کې د قیامت په میدان کې دی ورسره شریک دی ځکه د ذمہواری ولا چې د خپل کور پر دغه موقع د بيدینۍ سره ګرځولې وي چې د نه راوګرځوله بیا دی په دې بيدینۍ کې شریک ورسره بلل کیږي دا د مشر ذمہواری ده ځکه د مشر سره دا طاقت ور سره د چروي کرسي لیکن یو خبره زه درته کوم هغه دا نه معنا چې د مولوی صاحب نصیحت واورې دی بار دي لرګي در سر واړه نه دی کې بسړې بشرط این دی به ال تخپل زور استعمالي چې د اغیسه د نفرت او په اغیسه د اختلاف او د بغض او د عناد او د جنگ پیدا نس لیکن کچېری د اغیسه د نفرت او د بغض او د عناد پیدا کېدله بیا به هغه د کور مشر خبره په حکمت باندې چلی لیکن صرف پر دې باندې هم نه پرېښول چې یاره زما د زوی واده دی که اوس دغه حالات زه په کور کې پرې نږدم او د دې گرفت وکم نو خو زما د زنانې زړه ماتېږي زما د زوی زړه ماتېږي د هغه خوشحالي ده زړه دې خدای در قیامته پورې ورمات کړي د هغې په مقابل کې د محمد رسول الله حکم ته ماته او د زوی زړه نسې ماتولی او د محمد رسول الله حکم در پښو لاندې کوي او د زنانې زړه نسې ماتولی بیا دا ستا مسلمانی دا ستا حاجیوالی دا ستا صوفیوالی دا ستا لنګوټه بیا څه معنا لري نو په دې خاطر د چا د محمد رسول الله د حکم په مقابل کې به د چا د زړه د ماتېدو یوه ذره پروا نه لري ځکه لکه تاسو د فیضي شاعر واقع بیانوم فیضي شاعر ته الله تعالی ډېر غټ علم ورکړی او یو عالم د دې د فاره دی په ایران کې اوسېدی هغه د هندوستان څخه راغلی چې زه ووینم څومره لوی عالم دی چې کله هغه عالم راغلی د معلومات یې وکړي چې وی کتل دی په حجامت ته ناست دی ژر خري هغه عالم بر ډېر ورته حیران سواره د تعجب راغلی ورته ول هغه ریشمې تراشي هغه ژر خري د رسول ول ریشمې تراشم ولیکن دل مسلمان نه می خراشم د دې د معنا چې ژره خو خریم دا دونه ګناه نه ده دا تا چې ماته د خبره وکړه چې ولې ژره خره تاسو ما زړه زهیر کی ته در ما ډیر ګناګار ریش می تراشم ولیکن دل مسلمان نه می خراشم دین دا دی چې د مسلمان زړه مزیره و
هغه ورته دل د مسلمان خو نه مې خراشي، په خدا دل رسول الله مې خراشي. او د مسلمان زړه خو نه زیری، په الله قسم د رسول الله زړه ته تکلیف ورکوي. نو زه دا وایم چې ټیک د زنانې زړه خو مه زیروه، لیکن که ته د زنانې زړه نه زیری، د هغې په مقابل کې په الله قسم د رسول الله زړه زیری. او که ته د زوی زړه نه زیری، واز ما د زوی زړه زیریږي او دین در پښو ورته لاندې کوي، بیا خو په خدای قسم د زوی په مقابل کې د رسول الله زړه ته تکلیف ورکوي. نو زه دا وایم په ډېره نرمي، په ډېره همدردي، په ډېره غمخواري چې کله د کور انسانانو ته د کور مشو وایي چې یاره دا محل دی، دا خلک دي، دا د دوبي زمانه ده، دا ستی اتڼونه دي، دا ستی بې حیا اوازونه دي، او دا ستی د شپې ټکهاره دی، او چې کله بچان را وغورځي د شپې چیغې کړي چې دا پر موږ باندې څه قیمت جوړ دی. ولې د حاجي صاحب د زوی واده دی، د حاجي صاحب په کور کې خوشحالي ده. زه خو دا وایم دا خوشحالي دی الله په غمور بدله کړي، چې دی دا خوشحالي په دغه شکل باندې لمانځي چې ټوله محله د ده د لاسه په ولاړې او د شپې د خوبه څه بچان چیغې وایي، ولې د حاجي صاحب زوی د شپې په مام پټاوي. نو زه دا وایم چې بیا حاجي صاحب د زوی زړه نه زیروي، بیا حاجي صاحب د ماینې زړه نه زیروي، او د دې په مقابل کې دی د رسول الله زړه ته تکلیف ورکوي. نو په ډېره نرمي، په ښه لهجه د خپلو قریبانو ته ویل او هغوی د دې عمله سره ګرځول. او که ته ما ته وایه چې په دې باندې هغې زړه زهیرېږي، بیا دې زړه زهیر سي. لیکن علماو یو شرط ورسره لیکلی دی، هغه دا دی چې ذلیله کوه مه، او په سپک نظر باندې مور ته ګوره، او سپکوه د قریبانو په مخ کې ما، لیکن په همدردي، په تنهایی، په یکړوالي کې د هغې په انسانیت باندې سر ورخلاص کړه چې ما او تا مسلمانان یو، ما او تا په دې کلي کې همسایګان یو، ما او تا په دې کلي کې ژوند تیرو، او ما او ستا خوشحالي ده، لیکن د خپله خوشحالي پر بل باندې د غم په شکل مه تېروه، بیا به د بل د غم اثر الله تعالی تا په غم باندې اخته کړي. بیا به دغه د بل غم چې تی ورسې، الله ډېر عادل ذات دی، بیا تم بغیر د غمه نه سیتلی، دغه خوشحالي به الله تعالی بیا په پریشاني او په غم در بدلوي. نو زه دا د کلي د کورو مشرانو ته وایم د خدای په خاطر در اوسه مې واګې په لاس کې دي، کمزوري مه کوئ، کم همتي مه کوئ، او غفلت مه کوئ، د خپله معاشره د خپل کور انسانان راګیر کوئ. دا بې حیایي چې روانه دا لکه سیلاب، دا پر یو ځای نه درېږي. یو وخت داسې و چې په کور کې به واده و، زنانو به په یو خونه کې درایې ټکولې، د کور انسانانو به لا حیا ځینې کوله نه به اورېدلې. بیا خو هغه بې حیایي چونکې د کور مشر نه ګیروله، مخ یې نه نیوی، اوس د باندې غولو ته راووتې، اتڼونه شروع دي، بیا د حاجي صاحب لور هم غورځي، بیا د حاجي صاحب ورور هم غورځي، بیا د حاجي صاحب سپین سری هم غورځي، د حاجي صاحب تور سری هم غورځي، بیا زوی هم ورته ګوري، ورور هم ورته ګوري، او لیور هم ورته ګوري، هر څوک ورته ګوري. دا د حاجي صاحب په کور کې واده دی، تماشه روانه ده. لیکن حاجي صاحب غریب یې مخ نه نیوی. اوس تر دې حده رسېدلې ده چې په کور کې دننه نور سروزونه لګوي او ډیکونه یې ورته لګولي، او دا د کلي دا بې حیا انسانان، نه خپل سته، نه پردی سته، نه قریب سته، نه غیر قریب سته، دا ټول اتڼونه ورکوي. حاجي صاحب په کوټه کې ناست د میلمنو سره شین شین د خندا کېږي. ما درته ویل هغه غیرت څه سو، هغه پښتونوالی څه سو، هغه اسلام خو هلته وغورځو. د اسلام خبره خو نه زه کوم نه ته کوې، هغه زما او ستا غیرت و، زما ستا پښتونوالی څه سو. ته د خپل پلار لږ تصور وکړه، ته د خپل نیکه لږ تصور وکړه. اوس خو په دغه پښتني سیمه کې در دې حده رسېدلي دي، زما او ستا په سیمه کې بلایایي یا بنۍ، اوس باقاعده یو نارینه راولي، هغه په کور کې دننه پردی نارینه دی، هغه ډول ورته وایي، د دې کور نوجوانانې زنانې ډانس پر کوي، شاوخوا پر راګرځي، او د کور ټول انسانان ورته ولاړ دي، مشر هم ورته ولاړ دی، کشر هم ورته ولاړ دی، ورور د خور و ډانس ته ولاړ دی، او لیور د ورېندارې و ډانس ته ولاړ دی، او خسر د مژور و ډانس ته ولاړ دی. دا اوس څه حالت دی؟ در کومه حالته رسېدلي یو؟ د خدای په خاطر در کومه حالته به لا رسېږو؟ الله تعالی به موږ ذلیله کوي څنګه نه، الله به موږ ستړي کوي څنګه نه، زموږ بچیان به کافران څنګه نه څوکروي، او زموږ اختیار به د نورو قومو په لاس الله څنګه نه ورکوي. نن چې څوک وګاوي، څوک یې پر حکومت توانوي چې دا حالات د حکومت دي، څوک یې پر لغړیانو توانوي وایي دا حالات لغړیانو جوړ کړي، څوک یې پر چا توانوي، څوک یې پر چا توانوي. د خدای په ذات قسم که د بل چا څه پیښه د اول زماس، دویم ستاس،
دریم دا بل څه دا بل څه ما او تاسو کو زما او ستا واده په کوم شکل تیریږي زما او ستا اختر په کوم شکل تیریږي زما او ستا حیا کوم ځای ته ورسېده زما او ستا د بچانو لمونځ کوم ځای ته ورسېده زما او ستا د کور د سهار لمونځونه د نوجوانانو ته نه ویني چې کوم څوک په دغه سکولو په دې ترتیبو په کالجو کې دي په خدای قسم په سل کې 80% د سهار لمونځ نه کوي اوس په یو کور کې چې د سهار لمونځ نه وسي دغه کور به دینداري څنګه وي دغه کور به ورځ څنګه وي دغه کور به د خیر شپې څنګه وویني هغه کور به د راحت ورځې څنګه وویني نو الله تعالی دې زما او ستا پر زندگی باندې رحم وکړي د مشرانو صدا خواست دی د خپلو کشرانو فکر وکړي د خپلو کشرانو غم وخورئ د خپلې زندګۍ او د خپلې حیا حفاظت وکړي الله تعالی دې داسې